بابا ستا خو د مځکې په خوا ډېر زور دی، ما خیال کلټی کېږي، خو دا راته ووایه چې تا په وصیت کې څه لیکلي دي؟ یاره د بابا خره پاټونه دي، د مځکې پر خوا یې زور دی او ته دا پوښتنې ځین کوې. یا زویه ایله که دا د داګ جوړېږي دا پوښتنه به دوی خامخا کوي. ما په وصیت کې دا لیکلي دي. بابا تا په وصیت کې څه لیکلي دي؟ ما په وصیت کې دا لیکلي دي. څه دي لیکلي دي؟ دا مې لیکلي دي چیش دي لیکلي دي؟ چې زما قرضه به ټوله ته ورکړې. یاره بابا زه ځم بار ملک ته په مسافرۍ پسې ځمه. کوم ملک له ځې زویه؟ کوټې ته ځمه. زویه هله مو بار ملک له ځې، بیا و کوټې ته مه ځه، بیا و چمن ته ولاړ سه. خاندئ خاندئ خاندئ. یاره نظر محمده دا خان سي دی دا خاورې خوري. یاره چیرې ځې؟ زما سیمټ راوړمه. سیمټ بیا څه به کوې؟ سیمټو خاورو به ګډه سره خوري، یو څه به دا بنیادونه سخت سي بیا. اوس به دې درک معلوم سي چې ته غلاوې کوې که نه کوې. ملنګ باچا دا زما په ورور خو یو دم هم وکړه، دا ډېرې غلاوې کوي. زیاته به انشاءالله غلاوې نه کوي. بس راځه هلکه سم سم راځه، ولې دی را روان یې؟ یاره دا ملنګ باچا چې وټې به راتنګې دي. ماما یو 50 خوراکه 50 در واخله. ګوره چې پالتو یې ګار نه کې. صحیح ده. سمه ده، پالتو یې نه ګاروم. هلته د سنجو بابا نوی فلم راغلی دی، هغه په ګورم. یاره نظر محمده داسې شی راوښیه چې خودکشي م وکړمه او مړم نه سمه. ته داسې وکړه دویم واده وکړه. نظر محمده سیلاب رالی. غایب سا ورس ورته ووایه ورته هغه بیده دی.